سلام. دا 10 یا 11 کارونه که تاسو وکړله نو د خپلې ښځې شهوت به بیخي زیات په جوش کې راشي او په ډېرې اسانۍ سره کوروالي کولو ته آماده کیږي. سلام درنو دوستانو، ستاسو د ښه صحت په هیله ده چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت په کلیو کې به نغښتي وئ. یو ځل بیا په یوه نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ویډیو راسره تر پایه وګورئ او ګټه ترې پورته کړئ. درنو دوستانو، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، نو همدا اوس زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ په چینل کې ښایسته معلومات او ویډیوګانې اپلوډ کوو. د دې دپاره چې د ښځې شهوت په جوش کې راشي او ښځه کوروالي ته آماده کړو، نو باید لاندې 10 یا 11 کارونه ترسره کړو. درنو دوستانو، ښځه چې دا یو څه شرمګیره وي او کوروالي ته داسې په اسانۍ نه آماده کیږي، نو د دې دپاره ډېرې اسانې طریقې دي. که دا تاسو عملي کړئ نو خپله ښځه به په ډېرې اسانۍ سره کوروالي ته آماده کړئ او د ښځې شهوت به په جوش او شوق کې راشي. لومړی، د ښځې سره د مینې او محبت کیسې وکړئ د کوروالي کولو د مخه. دوهم، ښځې ته په سترګو کې خمار وګورئ، ښځې ته په مینه او محبت کتل. دریم، د ښځې په مخ لاسونه وهئ او آرام یې په مخ لاسونه سولوئ. څلورم، د ښځې په ویښتانو کې یا په سر کې لاس وهئ. پنځم، ښځه ښکل کوئ یا مچي کوئ یې. شپږم، ښځه په غېږ کې ټینګوئ. اووم، د ښځې د غوږ هغه نرمه او پسته برخه یا چې نرمۍ هم ورته وایي په آرام سره په غاښونو چیچئ او په خوله کې یې کوئ. اتم، د ښځې په نس یا خېټه لاسونه وهئ. نهم، د ښځې په سینو یا تیمو لاسونه وهئ. لسم، د ښځې په ورنو او شاته طرف ځایونو باندې لاسونه وهئ. او آخري، د ښځې څخه خوله او شونډې اخلئ. درنو دوستانو، دا هغه طریقې دي که ترسره یې کړئ نو د ښځې شهوت ورسره بیخي زیاتېږي. درنو دوستانو، هیله ده چې معلوماتو څخه سمه ګټه پورته کړئ او غلط مقصد ترې وانخلئ.